السلام علیکم خوږو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی آریان د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه. په دې ویډیو کې به تاسو ته د موبایل ډېر خوندور او پټ سیټینګ درته وښیم. هغه تاسو کوم اپلیکیشن نه لرئ او خپله ګیلري کې کوم فولډر یا ګیلري پټولی شئ، نو ګیلري ویډیوګانې تاسو یې پټولی شئ یا هم عکسونه. نو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو، تاسو څخه په ډېر عاجزانه توګه هیله کوم زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښان ووهئ تر څو زما هرې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. نو اوس زه د ویډیو په طرفه ویډیو شروع کوم. لومړی زه ورځم خپله ګیلري ته، تاسو ته هر شی په ثبوت ښیم. دا د ګیلري ته ورځمه، زه غواړم دلته یو فولډر دی فایل د هغه زه پټ کړمه. مثلا هر فایل تاسې کولی شئ په دې طریقې پټ کړئ. مثلا دا ټیکنیکل آریان، زه غواړم دا ګیلري ته باید بیخي رانشي، دا باید چې نه پټ شي. نو دې لپاره باید تاسې راشئ لومړی خپل فایل ته، دلته لیکلي مای فایل، نو په دې چې به تاسې کلیک وکړئ، بیا دلته راشئ آل فایل باندې به ووایئ، نو دلته تاسې هغه فایل پیدا کړئ کوم چې تاسو پټول غواړئ. زه اوس ورځم هغه پیدا کوم، دا ما پیدا کړ ټیکنیکل آریان. نو دلته به تاسو په دې خانه باندې کلیک وکړئ، دا به ټیک مارک کوئ، بیا به دلته راشئ دې چې باندې کلیک وکړئ، دا درې خانې چې دي، بیا به دلته راشئ رینیم باندې کلیک وکړئ، دا مسکر کله ووایي، هلته ټول نوم درته راوړي. نو دې په اخر راپسې د اول سر کې به یو ډاټ یا هم ټکی ور اضافه کوئ. نو اوس څه شو، زموږ فایل دلته راغی، نو پټ شو. نو دې پټولو لپاره باید تاسو دا سنګ بټن ووهئ او دا سیټینګ باندې کلیک وکړئ، یعنې لیکلی شو هاید ان فایل، نو دا زه غواړم دا فایلونه پټ شي، یعنې زموږ فایل پټ شو. نو ګیلري ته ورځو، هغه په ګورو چې آیا شته او که نه شته. دلته زه ګیلري ته راځم، ګورئ دوستانو هغه فایل چې ده پټ شوی ده، هغه فایل دلته نور نشته ده. نو دې لپاره چې اوس بېرته هغه فایل را خلاص کړئ، نو تاسې بېرته لاړ شئ، بیا په همدې فایل باندې کلیک وکړئ او آل فایل ووایئ، نو د سنګ بټن به تاسې ووایئ، بیا به دلته راشئ سیټینګ ته، سیټینګ ته چې راغلم دا شو هاید ان فایل ټیک خانه به ټیک مارک کوي او هغه فایل به دلته تاسو ته راښکاره شي. نو اوس ګوره هغه فایل پیدا کوو چې څه شو، دا فایل پیدا شو، دا اوس نه دلته راغی، دا د فایلونه دلته راغلی. اوس چې تاسو غواړئ چې دا فایل ګیلري ته هم ولګوئ، نو تاسو به بیا په دې خانه باندې ټیک مارک وکړئ، بیا به دلته درې شیان ووایي، بیا دلته رینیم باندې کلیک وکړئ. نو کله کله په رینیم باندې کلیک وکړئ، دا یو ټکی چې ده دا به بېرته پاک یا اوکې باندې به کلیک وکړئ او دلته ګورئ انشاءالله ستاسو فایل بېرته لاړ ګیلري ته. نو دا وه زموږ د نن ورځ ویډیو چې هیله ده چې د پام وړ هم ګرځېدلې وي. تر بیا پورې چې داسې ښکلې ویډیو تاسو ته آماده کوم، په لویه بخښونکي خدای مو سپارم.